عیسیٰ علیہ السلام بنیادی ټکی درته قادیانان ولې وایي چې عیسی علیہ السلام مړ دی؟ ځکه یې وایي چې هغې مرزا غلام احمد ته عیسی وایي. په دې خبره پوهېږئ؟ مرزا غلام احمد ته هغې عیسی وایي، نو ځکه وایي چې عیسی مړ دی، دا عیسی بل راغلی. په دې څه دلیل دی؟ په دې دلیل د مرزا غلام احمد خپل الفاظ دي. هغه وایي منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم احمد و محمد کے مجتبی باشد. وہ عیسیٰ د زمانیم زیما، محمد د زمانیم زیما، موسیٰ د زمانیم زیما، مجتبی د زمانیم زیما. دا د مرزا الفاظ. عیسیٰ مړ ولې دی؟ ځکه زه عیسی علیہ السلام. بیا وګورئ یو د دوی لوی ګورو خدای رانیولی دی، سر ظفر الله په لاهور کې بیهوش او بیا په هوش کې راغلی. زمونږ صدر صاحب هم تپوس ته تللی. سر ظفر الله هغه انټرنیشنل قادیانی دی چې د هغې مثال نشي. اوس دا مسله دی په شورا کې د شورا ممبران علماو نه تپوس وکړی شي چې آیا د کافر پختنې لا تلل جایز دی او که دا به د شورا کې چې کوم علما ناست دي یا د های کورټ د شریعت بینچ ججان چې کوم دي هغې به دا مسلې کوي. زه خو وړوکی غوندې ملا یم، په دې مسله زه نه پوهېږم. دا به دا فتوه به هغې ورکوي. عرض مې دا و عزیزان چې په دې ملک کې قادیانه یو مستقل قوتو. الله دې علما ژوندي لري، په یو کرخه ودرول انشاءالله د ترقۍ لارې ورته بند کړي او دنیا ته دا وښوده چې دا یو دوکه او یو فراډ مذهب. عزیزانو اوس مونږه چغې وو چې ایران کې خمینی دی او خمینی دی او خمینی دی او خمینی دی، یو حال جوړ. پاکستان کې هم خلک وایي چې خدای خمینی دلته م راولي. دا وایي او چې ډېر تنګ شي خدای خمینی راولي، څوک چې ډېر تنګ شي خدای روس راولي. عزیزانو خدای دې نه خمینی دلته راولي او نه دې خدای روس راولي. روس ته خدای په خپل ځای تباه کړي او خمینی دې خدای په خپل ځای تباه کړي. خمینی کټر شیعه دی او د شیعو لوی مجتهد دی. د شیعو باس به بیا سره کوو، خو دومره پوه چې دا معلومه کوي چې د ابوبکر، د عمر او د عثمان د دې متعلق د شیعو څه عقیده ده. حضرت عمر ته نعوذ بالله سوا د کافر او د سپینه بل لفظ. نو دا خبره به بیا انشاءالله سره کوو، خو دومره درته وایم چې دا مه وایئ چې خدای دې ملک ته روس راولي یا دې ملک ته شیعه خمینی راولي. دا دعا کوئ چې خدای مونږ کې اهلیت پیدا کړي. مونږ کې خمینی څه څلور خپې نه دي او نه څه څلور سترګې دي او نه شپږ غوږونه دي، خو تا او ما غوندې انسان. شیعه مذهب دپاره یې لارې هوارې کړې او خپل ملک یې ځان کامیاب کو، خپل میشن یې په خپل ملک رایج کړی. تا او ما هم داسې کېدی شو که خمینی په ایران کې ښځو ته بورکې ور په سر کړی او د ایران شیعهګڼې یوه ښځه به بربنډه په ټول ایران کې ونه ګو، نو د پاکستان خلک خو سیلاب نه دي وړي. پاکستان کې هم د اهلیت او یو ناډو یریده نه. ویل که دا تا نه ښځه یریږي، ما نه خو نه یریږي چې ورشم کنځل راته. ویل ما چې واده وکړو کور ته رالمه په کوټه کې پیشو، وی چې هغې میاو نارې کوي ور منډه مې کوي او څو چړې مې پیشو وواله. وی ښځې راته چې په بنارسۍ کې داسې وکتې چې و بیړی غرکه شاسې نه چې په دې چاړه ما ووایي. وی هغه مې چې ښځه یریدلې ده نن هم یریده. وی تا وی زه خو چې ورلم سلام مې پې واچولم. نو ته په ایمان وایه چې دا پښتنې زمونږ ښځې چې دي چې دی له دا میړه ورشي ورته وایي چې ښځې سلام علیکم او چې دا څه ډله دی، ځکه چې دا زمونږ ښځې خو خري دي که نه، دوی په سلام څه پوهي. د عیسی علیه السلام بیان ختم، پوه نه شوئ چې دا زلیخا نر او که ښځه د خدای ملک دی، خدای دې مل شي. څو پورې چې د دغې خلقو تعلق دی. دوایانې وګوره که هسې راشي
او بو پرشی رو پرشی خدای راستی کا پی مچ لا سکے چه پس مک اخکاری نه چې دا عادت سو شیندل. هغه ورځ مې دلته دکاندار نه ډبه واغستو په 10 روپے وې دا ډېر خشه دار چې پی مړکی الور مې راته وې دادا دا هون چې په مچانو واچولا نور په ټوپونو کم غم بد دی جاړ کم غم کیږي بس دو سلور جمعه مخکې مې ویلو نو چې مې کته بالا مانه کې ما سړی ګرځیدل چې شور شوري کول مال په شور دی نه پرې ستاف سران څه شو د وینو حال وګوره ګټرې ډکی ستا د کارپوریشن کټه کولیان څه شو وینو حال وګوره دا د الله پکې باران شي بارډر لینډ سره ولې پرون سیلاب بيد دا سره کې چا جوړې کړې دي دوبو نکاسی اول ولې نه کړې دا انجینران سسپند کا دا کور ته ولېګا چې لکونه روپۍ په ولګې دي او دوبو نکاسی دې نه کړې تراشه بار ملکونو کې وګوره باران ولاړ او ساس کې وبو پسترګو نه ګوري نه په سرک نه په لارا نه په کوڅه کې دلته په کې کشتۍ چلیږي شوبې بازار کې کشتۍ چلیږي خیبر بازار کې کشتۍ چلیږي بارډر لینډ سره کشتۍ چلیږي کوم ملک انجینیر طبقه او ساينسدانان چې د یو سرک او د سلو غزو سرک نکاسی د اوبو نشي کوله هغه ملک هم دا وایي چې مليان دي لړمان دي او غماران دي شرمېدلو هر یو سرک جوړ نه چې بیا تباه ولی شي ولی تباه شي ځکه چې د اوبو د نکاسۍ بندوبست نه شي سوی ګیس والا دی وګوره چرته چې سوی ګیس ولګي ټیکدار مقرر ته د پاسه راشي نری باجری راوړي او غل په متیازو وینځي او مانه دسخط والی چې دی وایي چې دا غزه ټیکو چې سبا راځي دومره کوې جوړه ګړلنګ ارسناست ټلیفون والا وګوره دا بار وګوره کم دی کړی دي دا باقاعده ټیکداران دي کم ځای چې ټلیفون کنده وکي هغه ځای به مغسې بیا جوړی وای په ایمان سوی ګیس ټلیفون بجلی چرته چې ځای وران کړی بیا یې جوړ کړی دی و په دوی د چرګو مرض راش دی خدای هلاک کا چې هلاک شي دا د ملک غداران او دشمنان دا ظالمان په ځمکه بوج دي دوی له د خدای د ځمکې خوله بیرته دا ټیکې د چا دي په دې بالا ماڼۍ کې دا ټلیفون لین چې تیر دی په دې به زرګونه روپۍ ایشو شوي وي زرګونه دا بیا پاس چا کړو چې سرک ټیک دی زما خو دومره وس دی دومره وس مې اب پرون راته چاوي مولانا صاحب بوډا شوې ما بوډا زما 250 کاله عمر جوړیږي او ښکارم د اتیاو کاله ځینې خلک ماته بابا بوډا سړی به بابا څنګه خدای دې بې خوبات زه بابا یم نو مالدا بوډا خبره نه ده دا د حاجي محمد امین خبره ده چې یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي کې بچ زیکم خو اور سړی تا ګوره والله کده سړی ته بوی پکشتا تاسو ځان ته وګورئ کېلې بواله او پلار برا کېله به خوره پوسټه کې به ملته وګورئ دا سوچ درغلې دي چرته چې دا پلار د کېلې پوسټه کې غرزم پدې به څوک خوېږي دا درغلې دي مالټا بواله یا کینو بواله پوسټه کې به پلار غرزم ورشه یورپ ممالکو نه دا سبق زده کوي یورپ ممالک مجال دې چې کوړه او ګن زه پزه بکسې پرتی دي لاس کې به ترغی نیولې چې ترسو بکس ته نه رسیدل بیا به په بک دا سقام دا خلق دی دا بنی آدم د غلو ټوکرای به سار راوالی د کور مخه ته به وغورځي چواړی له چې پیسې نشي ورکوله لور له ټوکرای د غلو ور په سر کې بار به پکوسک عزیزانو عرض دا چې د ځان خبرې کوي د عیسی علی السلام بس غم ز تاسو ته جاړم بیا د عیسی علی السلام زندگی دا هم لغونده علم سره تعلق لري او علم مونږه څه چلو شو ټول پاکستان کې خیر اتلو والا دې غمي مکوي او چار کله سیلاب واغستای بجلی والی نشته او بکبي دي او بو هوسټول ملکی اوړو اوس تندر در باندې پریوت بار ملکونو ته چې ورشه غي تعجب کوي بجلی هم لا چرته زی تا څه وایي
بجلی څنګه ځي؟ تعجب. بهرحال عرض مې دا و چې څو پورې دا قومي داسې ډېر عذابونه به په ځان وګورئ، ډېر عذاب. بني اسرائیل در نه جوړ دي، یو عذاب در نه تلی نه چې بل در باندې نازل، بل در نه تلی نه چې بل در باندې نازل شي. بهر تقدیر عرض داو. ابل ورځ مانا یو هلک تپوس چې سوشلیزم څه ته وایي. په ما خلق سوالونه کوي، نه ما د الله بنده ته څه سبق وی چې زه فرسټ ایئر کې یم، نو مال 12 دی وکړو په 12 کاله کې 14 کې داخله 6 کاله به نور سبق وی، نو MBBS ډاکټر به در نه جوړیږي. نو 12 او 6 څو کاله شو؟ 15 کاله کې به اله ناولجین او د سپرو ګولای او پیجنې چې دا سرخوګیله ورکول پکار دی او کنه 15 کال او دین لا بسراله او کیناسته او سوشلیزم کې څه فرق دی؟ زه درته کوسړه ښکارم، بس زه به درته شروع شم. په دې کې یو بل تیسمار خان راغی، پتلون متلونه چولې ویجی دا نصیب او تقدیر او قسمت کې څه فرق دی؟ مال پارام کینم دا خبره مې اوس د الک سره مو دته اوس. نو په داسې د سپین خر زامنو مونږ اوریدلی یو چې خدای پاک دې پناه راکړي، عقل نه لري، بالکل په خبره نه پوهي. دین دوی ته د متنو یا د اکا بابا میله ښکاري، بس ورشه او پکوړې پکې وخوره بیا ترې راځه جوړ دغه دین دی. دا د دوی ګناه نه ده، دا ګناه په ملک کې د سربراه مملکت ګناه ده. که د سربراهو په زړه کې د دین وقت او د دین احترام وی، چرې به داسې سپک په دې ملک کې دین نو. دین دې خلقو د لاسه سپک. بار ملکونو ته اکای او کرکټونو ته اوس د پاکستان جنکۍ هم ځي، د پاکستان د جنکو ټیم به ځي او بار ملکونو کې د بار الکانو سره به کرکټ کوي او اکیانې به کوي. دا هغه اسلامو زمونږ د صدر صاحب چې 9 کاله چغې واله اسلام 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 اسلام، هغې نه دا څه جوړ شو چې د پاکستان جنکو به جنګي اغوستي او د بار هلکانو سره به میچونه کوي. یا ته دا څه جوړ دي چې پلار به خوار او غریب، سار به لور وګورې هغه به دا چېرته ځي؟ جی دا کالج کې ده، انشاءالله نږدې ده، BA کې ده. پلار خړوسې دا ووایي. چانه دا څه جوړ دي او چانه هغه. نو عزیزانو ګرموه څوک ما، ستا او زما مثال د زړې پیشو. زړې پیشو له ته چېرته وزرې ولګوه، وزرې بیا تماشه وکړه چې په هوا کې د مارغانو بیړه تباه کړي. په هوا دا زه او ته چې لږ ښه یو وسم نشته. دا جوماتونو چې راځئ بل ځای ته هم درک نه لګي، یا سپیره غوندې یی چېرته هم څوک پرېږدي نه، نم کلب کې څوک پرېږدي، نم بنګله کې څوک پرېږدي، خو خوار یی که نه، خیرن خچن خولو والی په بده ورځ نو د بدې ورځې جومات ته راشه. بیا د جومات هم ستاسو پړه کې څه وقت نشته. دی خو وګورئ جومات کې پوزې شلېدلی او پړی پکې راوتی، هر سړی پې تیندک وایي. دا یوم نه وایي چې هلکه دا ځای لږ ګنډل غواړي چې ورته میزره راوړم یا څوک راولم، داسې څوک وایي؟ خو هر سړی ته خپاړه وایي داسې که نه. که همدغه پوزې ستا په کور کې شلېدلی بیا هغه درد هم وګوره اړه کې او دام. بجلی د جومات لاړه شي، بجلی نشته، نه نشته، هلکه څوک تللی نه دی بجلی پسې. بلو یاره چا ویلي نه دی بجلی والا، یاره چا ویلي نه دی. همدغه بجلی که ستا کور کې خرابه شي، ته به بیا خلکو ته وایې چې ورشي زما کور کې بجلی خرابه ده، په خپله به منډه کې که نه به منډه کې؟ تاسو ته وایم بزرګانو، خپله به منډه کې. د کوم قوم په زړه کې چې د خدای د کور دا وقت هلته دې ته نه ګورې چې زه بوډا یم، سپین ګیری یم یا هلک یم، نه، خو منډه کې او ټلیفون کې بجلی والا ته چاله زمونږ کور کې بجلی خرابه، یا دکان ته ورځي بجلی والا راولي فیوز پله. لیکن جومات لا دا د جومات وقت ته ستاسو پړ. عزیزانو عرض داو چې داسې د خپلو ګریوانونو کې وګورئ. رحمان بابا وایي چې
چې د خپلو نیکو بدو ته نظر کړما چې د خپلو نیکو بدو ته نظر کړما سزاوار د هر عذاب او هر عقاب یما ځان ته وګورم زم اکمه سزا ده چې مال نه دی را کول پکار او اکمه سزا ده چې زه مستحق نه نو زما عزیزانو عرض داو بیا تا مونږ وایو چې دا جمعات په قیامت کې کشتۍ وي او سه بچا چې په کې منځونه کړی او په کې سواری او جنت ته رواني ها دا جمعات په کشتۍ او دا کشتۍ مانګې چې ستا په حق کې نه بیا به کشتۍ روانه کی خبره پوهیږي ته پوهیږي په خبره کشتۍ خدا کشتۍ مانګې چې ستا په حق کې نه کشتۍ به روانه ای څو د دې کشتۍ مانګیان دي د جمعات امام او طالب امامان او طالبان تا د دې مانګي چرته په سم خپل سلام اچولې دي چې دا به اوس کشتۍ رواني او تا به جنت ته تپوس ته کړه دي چې استاد ماس خوتن دي وظیفه راغلي وي که چا ترکاری نه وروړي چې زه درته راوړم تپوس هم کړه سار چایم کنيس کلی سار مانزل راشي په جمعه ټیپر خرڅوي یاره دا شیخ فولاد بابا نوسه جمعه تراغه منزل پارام کې نه خدای او قران ته وګورئ مون تبایو زمون بیړی غر کدا امام درته په مصلی ټخیږي کلمه غرزئی چا ورته وی چې استاد راځي چې یو بوتل شربت درته وای طالب پروتي د وینو غړغړې کوي تپوس لې ورغی چې راځه چې یو بوتل شربت درته والم یا یو پاکټ ګولای درته وای دغه غړغړې کستا زوی کولې بیا دغه غړغړې کستا پلار کولې بیا ستا خزي کولې بیا څنګه منډي بوې نو دا د کشته مانګي غړغړې کولې تا ته تپوسو نه کو اوس بده کشته رواني او تاب پکې خدای پراستای کدا طالبان او امامان تاسو ته دا دوام کوي چې خدای دې دی وبر ورته په دې ورځې جمعات کې ناشتي قسم په خدای کې ستا د کور نه د وګي د بګارونو بوی راځي او ماته په جمعات کې خړه خوروان نشتا او زبم چې فلانی خان مرده دعا وکي چې خدای ته واړه جنت ورکړي او واړه دوزخ ولې نه ورکړي چې جنت طبيعت بشري نه خو پیغمبرانم بي نیاز نو طبيعت بشري خو ارچا سره لګیدلې ده زما عزیزانو عرض می داو سوچ وکي چې ایثار ماده در کې نو والله کا جنت وګوري ایثار وای دې ته چې خپل خلینه او باسه او بل لای خپل ځان بے حصہ کی او بل لیور دا سے زبانی جمع خرچ کو ټول مرد پاکستان حکومت کرنو ان قریب ہونے والا ہے کیا جائے گا آ جائے گا پلانے جائے گا دا ملک وقار او شان با علا جوڑی گی چه دا شاہانو ڈگری خکتش شاہان موشن ماتش لاندې رو غرزیږي زمونږ لیول ته کم خوراک چې زکوم چارا سره دیو کی کم لباس چې زاغوندم چارا سره دیو اغوند کم پیزار چې زپخ پوکوم ابرا سره نن هندوستان ته ولی خلق پوجي کوي د هندوستان وزیر اعظم ته ریګن ولی داسې په سلامه راغی زکا تاسو ورشي د هندوستان د وزیر اعظم بنگلا وګورئ داغه خوراک وګورئ داغه اوسېدل وګورئ داغه ټوپای وګورئ او داغه پرتوګ وګورئ د دوی ټوپای وګورئ او د دوی پتلون وګورئ او د دوی ټای وګورئ او د دوی کوټونه او داغي بیا د دې د معاش اسباب وګورئ او داغي وګورئ په ټول هندستان کې د بار ملک موټر نشتا په ټول هندستان کې د بار ملک مشینری نشتا سچ کوي په خپل جوړي بحری جازونه جوړ کو سمندر ته کوش کړ بحری بیڑا خپل په سمندر کې ستا خر نش خر نه دې تروسه خر جوړ کړي تب دا ملک څنګه جوړه یا دا قوم به څنګه جوړيږي اول خدا قوم کی شعور نشتا عقل نه لري چې جوړې ده وای څتا ترقی وای څتا مونږ با د نورو ملکونو په صف کې ودرېګو څنګه او جوړيګو بڅنګ په دې اړه پويږي نه دا قوم دا خو د زړې ګډي رونه دي خو چې څوک راشي پملا ولا لاس راکږي غپسې به به ناره وي تاسو دا قوم کتو چې دا د بي ډي الیکشنو په دغه
چوړیانو جمعدارانو پسې دوی څنګه منډې والی کنه دی قوم دا پرون چې دا بل الیکشن تاسو څنګه منډې والی ځای کنه اوس ورشي یو وخت روټای خو درک څوک منبران جو منبر د ما ورځ به مالک دلته بمبه پکار ویجی زمالاس کې خود نشته صوبایي اسمبلی منبر دی و زمالاس کې څه نشته زما عزیزانو عرض مې داو چې د قوم ضمیر نشتا دا بے حسا او بے ضمیره قوم نو کوم قوم چې بے حسا او بے ضمیره خدای دې ملش هغه قوم په دنیا کې د قومونو د ترقۍ په صف کې نشي عیسی علیہ السلام مسله نن ستا په ملک ولی قادیانی سره نه حل کیږي ولی که قرآن او حدیث کې یو د عیسی مرګ او ژوند پته نه لګي نو بیا قرآن او حدیث کې د نور احکامو به څنګه پته لګي عیسی علیہ السلام